دلته تاسو انګلیش کې څه ولیکئ هغه به پښتو ته دله ترجمه کېږي. کوم الفاظ ما فیس ولیکو نو دا وګوره د اواز چې کلیک کړو نو اواز به کوي دا دل غوندې چې شیر کېږي فیورټ ایډیټ کوئ او دا لاندې ښکته معنی یې لیکلي دي ورته فیورټ بیا دې ځای نه راوړي چې راړوئ. اوس دې خوا زه کلیک کومه دا ټاکې مې دې خوا پی ای انګلیش ته مې راوړه. نو اوس که مثال زه پښتو کې دلته څه ولیکم لکه پښتو کې تاسو څه ولیکئ یو الفاظ لکه ما مخ ولیکو نو دې خاغوند پښتو کې هر څه راوړئ او انګلیش کې معنی ښیي ترجمه لکه مخ بدلول نو دا وګوره مخامخ دې کې انګلیش ټول هر څه یې ورته لیکلي وي.